سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. ولسمشر غني تیر مازدیګر د مرکزي او سویلي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي الیس ویلز سره په ارګ کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د ښې حکومتولۍ او پر ځان بیاسیینې ته د رسیدو په موخه د امریکا ملکي مرستو ته بیاکتنې په اړه چې په دې وروستیو کې ولسمشر غني په یوه لیک کې ولسمشر ټرمپ ته وړاندیز کړی و بحث او خبرې کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې ولسمشر غني او میرمن ویلز د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګونو او پر ټاکلي وخت د ولسمشر ټاکلو د ترسره کېدو د ارزښت په اړه هم بحث کړی دی. له دې سره سم د مرکزي او سویلي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي هیواد یې هڅې کوي څو په افغانستان کې عادلانه او تلپاتې سولې د ټولمنلي خبرې له لارې ترلاسه شي. الیس ویلز تېره ورځ د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې زیاته کړه چې په کابل کې د اوسېدو پر مهال به له افغان چارواکو سره د ښې حکومتولۍ پر ځان بیاسیینې ته د رسېدو په برخو کې د امریکا ملکي مرستو ته د بیاکتنې په اړه خبرې اترې وکړي. میرمن ویلز همداراز په ډاګه کړه چې واشنګټن به له افغانستان سره خپل اوږدمهاله مرستو او حضور ته دوام ورکړي او همداراز په افغانستان کې د سراسري او د ډاډ وړ ټاکنو ترسره کېدو لپاره د خپل هیواد د مرستو ژمنه تکرار کړه. د فراه د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال د خپلو یو شمېر کسانو سره په هرات کې ووژل شو. د هرات امنیه قمندان وایي دا کس چې حافظ عبدالحق نومېده د کوهزور ولسوالۍ په خواجه مر سیمه کې په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. د نوموړي په وینا په دې بمباریو کې د هغه 15 کسان وژل شوي او یو موټر هم له منځه تللی دی. یو 4 کلن ماشوم په فاریاب کې د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو. دغه ماشوم چې لطف الله نومیږي تېره ورځ نږدې 1 بجه د میمنې ښار د 3مې امنیتي حوزې اړوند له ګذر عرب خانه سیمې وتښتول شو چې ورسره جفت پولیس لاس په کار شول او یاد ماشوم د هغوی له منګولو وژغوره او بیرته خپلې کورنۍ ته وسپاره. د فاریاب امنیه قمندان غیب الله سادات زیاتوي د دغه پیښې په تړاو 2 انسان تښتونکي هم نیول شوي دي. کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د یوې لرغونې مجسمې له قاچاقه مخنیوی کړی دی. د دغه وزارت ویاند وایي دغه مجسمه تېره ورځ د کابل ښار د لومړۍ ناحیې له شاوخوا سیمو په داسې حال کې ترلاسه شوې چې ټاکل شوې وه په 250,000 امریکایي ډالرو وپلورل شي. د نوموړي په وینا د دغې مجسمې پلورونکی چې حشمت الله نومیږي هم نیول شوی او اوس هم ترې پوښتنې روانې دي. په هرات کې یو شمېر بېوزله کسان له دولت او خیریه بنسټونو غواړي چې خپلې مرستې په راڼه توګه اړمنو کسانو ته ورسوي. د دوی په وینا د هر کال په تېرېدو سره د بېوزله کسانو په شمېر کې ډېروالی راځي او د بیکارۍ کچه د تېر کال پرتله سږ کال ډېره شوې او د خلکو ژوند یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. دوی زیاتوي سره دی چې د مرستو بستې کولی شي د دوی د ستونزو یوه وړه برخه حل کړي خو دولت مکلف دی چې د بیکارۍ د له منځه وړو او د بېوزلۍ د مخنیوي په موخه کوټلي ګامونه پورته کړي. له دې سره سم ترکیې د خوراکي توکو یوه اندازه مرستې برابرې کړي څو د روژې تر پایه په هرات، بادغیس او نیمروز ولایتونو کې پر 1000 بېوزله کسانو وویشل شي. بی وضاحتم به خدا قسم نیه که من 4 تا اولاد دارم به خانه خود منم سرا کرامی دو پول برق بدم خرچی اولادار پیدا کنم بچه که دارم 8 سال عمری نه چشم چپ کوره. عدالت همین خواهش دارن که به فقیرا کمک کنه. مسلمان ها کارگر ندارم رخته هم مهاجرم ندارم چیزی الان صبح شام خیلی احتیاجه. دولت هم همکاری بکنه که کار نیه کسبی نیه مسلمان ها اقتصاد اینا ضعیفه مقدار چیزی کمک بکنه برای فقر بیکاری زیاد وطن شما در برداری زیاد مردم ایران شدن به ضد بردگی و بردگی همین کمک ما مسلمان ها میکنیم یک ماه مبارک روزیه همین هم موقعیت است. او پر نشه‌یي توکو 215 روږدي کسان د کابل ښار له بېلابېلو سیمو د پولیسو له لوري راټول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ د مسؤلینو په وینا دغه کسان تېره ورځ د لومړۍ، 2مې، 3مې، 5مې او 6مې ناحیو له شاوخوا سیمې راټول او د درملنې په موخه فینکس روغتون ته لېږدول شوي دي. ویل کېږي دغه لړۍ همداراز دوام لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.